ښځه به د دې رشتو نه پرده نه کوي، د دې نه ماسوا د ټولو رشتو نه څه شی دی؟ پرده ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم عزالحق محوزوال. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې روړو. سایډ باندې تاسو دغه تصویر ښکاري دی. مولانا صاحب بیان کړی دی د پردې په باره کې. ما واورېدو ډېر زیات مې خوښ شو. ما ویل چې یاره خپلو ملګرو سره هم شیر کړم. مولانا صاحب دې باره کې بیان کړی دی چې یاره پرده په اسلام کې د چا چا نه جایز ده. نو روړو راځئ دغه بیان تاسو هم واورئ او زه هم اورم او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ګوره دې آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالی د زنانو دپاره یو څو رشتې ذکر کړي، یو څو رشتې ذکر کړي. ښځه به د دې رشتو نه پرده نه کوي، د دې نه ماسوا د ټولو رشتو نه څه شی دی؟ پرده ده. په هغې کې اول رشته چې ده ښځه چې به دې پرده نه کوي هغه د دې خاوند دی، هغه د دې خاوند دی. ښځه د خاوند نه پرده نشي کولی ځکه د ښځې او د خاوند په منځ کې څه پرده شته دی نه، بلکې دا چې ما درته وي وسو چې دا ځان تیاروي او ځان سنبالوي، نو چا ته به ځان سنبالوي؟ خاوند ته. که د یوې ښځې خاوند نشته په کور کې او بار ملک کې مسافر دی، دې له په کور کې ځان تیارول جایز نه دي. د یوې ښځې خاوند په کور کې نشته دی او په شریک کور کې پاتې کېږي، نو دې ښځې له په دغې کور کې ځان سنبالول جایز نه دي، ځکه ځان سنبالول چې دي نو دا چا ته دي؟ خاوند ته دي. دویم رشته الله تبارک وتعالی فرمایلی او آبائهن، ښځه به پرده د چا نه کوي؟ د پلار نه کوي، ځکه د لور او د پلار په مابین کې ډېره مقدسه رشته ده. او آباء بعولتهن، د سخر نه پرده نشته د انګور لره. خو دلته یو مسله درته بله کوم، د سخر نه انګور لره پرده نشته دی، ځکه دا په مثل د لور ده. د سخر او د لور په مابین کې پرده نشته دی، خو صرف پرده ګورې نشته دی. نور د سخر او د انګور په مابین کې ازادي ګورې نشته. سخر کو زیات نه زیات انګور له لاس ورړي دومره ورړی شي چې د هغې په سر باندې لوپټه غټه پرته وي، دی ورله په سر صرف لاس کېدي. دا مسله ګورې لږه ترخه غونته به لګي، خو شرعي مسله ده کومه. د انګور او د سخر په مابین کې ازادي نشته. نه انګور د سخر په بدن لاس کېښودی شي او نه سخر د انګور په بدن باندې لاس کېښودی شي. صرف سخر دومره کرلی کولی شي چې د هغې په سر لپټه پرته او دی پې لاس ورته په سر کېدی. دا شرعي مسله ده، دا یاد وساتئ. ګورې په بعضې کورونو کې خو انګیندې سخرونو له چافیانې کوي، په شریعت کې دا جایز نه دي، شرعي مسله ده. سخر لره چاپي کول انګور لره جایز نه دي، سخته ګناه ده. خپله ښځه یي که نه هغه دې ورله چاپي کوي، هغه نه کوي، هغه چاپي په انګیندو باندې کوي. ځان له کټه ختلې هغې له ځان له دوه درې پکاري چې بیا هغې له چاپي کوي. کو د هر څه نه پرېوتې د خپل خاوند خدمت به نه کوي، خواښې به د خپل خاوند خدمت کوي. د دنیا یو کار دې نه کوي، صرف دې خاوند خپو ته دې کښېني، د ده خدمت دې کوي. نو سخر لره چافي په انګور باندې نشته، سخته ګناه ده. نه به انګور د سخر په بدن لاس دی او نه به سخر د انګور بدن، نه انګور د سخر په بدن لاس دی. دومره کرلکه اجازت دی چې په سر یې لوپټه پرته او لاس ورته کېدي. دا مسله ځکه کوم چې ما ته ډېر زیات کال راځي، ټلیفون راځي، داسې حادثې مخې له راځي، ځکه درته وایم. بل الله تبارک وتعالی فرمایي او ابنائهن، د خپل زوی نه پرده نشته، د خپل زوی نه پرده نشته دی. او ابناء بعولتهن، دارنګې د بنځي نه پرده نشته، ځکه بنځي باندې خپله مایرانه مور همیشه دپاره حرامه ده، دا ورسره نکاح نشي کولی، د هغه نه پرده نشته دی. خو د بنځي سره ازادي هم نشته. که چېرته یوه ښځه ځوانه ده او بنځي دي، ټیک شو، نو دا به د بنځو سره ازادي نه ساتي. دومره کرلې خبره ده چې مخ دې ترې نه پټوي، نور هېڅ قسمه ازادۍ اجازت نشته دی. دارنګې او اخوانهن، د ورور نه پرده نشته دی. او بني اخوانهن، د وراره نه پرده، د ښځې د خپل وراره نه یادوم. ګورئ د ښځې د خپل وراره نه پرده نشته دی. باقي چې کوم د خاوند وراره دی، د خاوند وراره دی، د هغه نه پرده فرض ده. د ښځې د خپل وراره نه پرده نشته دی. هم داسې وراره چې اعتمادي وراره وي، شرارتي ورانکاره وي. ما درته وي صرف د پردې خبره ده. ګوره د ازادۍ خبره نشته، ازادي په هېڅ حالت کې جایز نه ده. ازادي صرف د خاوند او د ښځې په منځ کې جایز ده. د دې نه ماسوا د هېڅ یو رشته دار سره د ښځې ازادي جایز نشته دی. زه صرف د پردې خبره کوم چې مخ به دې نه پټوي، مخ به دې
نو د ښځې د خپل وراره نه مخ پټول صرف نشته، نور ازادي جایز نه ده. دارنګې او بني اخواتهن د خورۍ نه د ښځې د خپل خورۍ نه پرده نشته دی په شریعت کې، د خپل خورۍ نه د ښځې پرده نشته دی، صرف د خورۍ نه به مخ نه پټوي، نور ازادي اجازت معنی دا ده چې د ښځې خپل خورۍ دی نو دا ته مخ پټول ور جایز دي، دا چې خپل خورۍ ته دا مخ کاره کړي، دومره کرلی اجازت دی. او ما ملکت ایمانهن وینځي دي غلامان نه وینځي په کور کې خدمتونه کوي، صرف د هغوی نه هم څه نشته دی پرده نشته دی، یا مسلمانې ښځې دي د هغوی نه پرده نشته دی. دا د فقه مسله د غیر مسلمې ښځې دي، انګریزانې ښځې دي، نو مسلمانه ښځه به د دوی نه مخ صرف نه پټوي، مخ دې ته نه پټوي، نور بدن ورته نشي ښکاره کولی. ګورئ غیر مسلمې ښځې ته مسلمانه ښځه نور بدن نشي ښکاره کولی، صرف مخ ورته ښکاره کولی شي. دارنګې او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال، داسې سړي دي لیوني دي بالکل ذهناً خراب دي په هېڅ نه پوهېږي، نو ښځه کو د هغه نه پرده نه کوي نو ضرورت نشته دی. او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یا داسې ماشومان چې هغه د ښځو په عورتونو باندې نه پوهېږي، د ښځو په خبرو باندې نه پوهېږي، د داسې ماشومانو نه ښځو له پرده نشته دی. داسې ماشوم کم نو فقهاو د هغې 10 کاله عمر لیکلی دی، خو دا د هغې د زمانې 10 کاله ښه، ځکه چې د فقهاو په زمانه کې به د 10 کالو ماشوم هغه به په هېڅ نه پوهېدو، نن زمانه کې خو چې د 6 کالو هغه په ډېرو خبرو پوهېږي. نو فقهاو د خپلو زمانې د ماشومانو حالت لیکلی دی چې 10 کاله عمر یي نو د دې ماشوم نه پرده نشته، که د 10 کالو نه زیات شي نو ښځه به ترې مخ پټوي. زمونږ د نن زمانې ماشومان تا ته پته ده چې دا ماشوم چالاک دی، ورانکاری دی، کور ته بیا مه پرېږده، بیا ښځو له هم په کار دي چې دنه څه وکړي پرده وکړي. نو داسې ماشومان چې د ښځو په خبرو باندې نه پوهېږي نو ښځو لره اجازت دی چې د هغه نه څه ونه کړي پرده ونه کړي. اوس زه یو اخر کې یو خبره کوم، آیا دا کمې رشتې چې ما ذکر کړي په دې کې د لیور ذکر شته؟ نه، د لیور ذکر پکې نشته. ښځه به د لیور نه څه کوي پرده کوي، ښځه به د لیور نه څه کوي پرده کوي. په دې کې د تره زوی شته، په دې کې د ماما زوی شته؟ دا پکې نشته. ښځه به د ماما د زوی نه پرده کوي، د تره د زوی نه به پرده کوي، د لیور نه به پرده کوي، د لیورزي نه به پرده کوي. دا د شریعت حکم دی. حکم کو چېرته یو سړی په دې خفه کېږي وایي ته رانه خفه شه، خو زه خپل الله نه خفه کوم، زه خپل الله نه خفه کوم. موږ نارینه وله پکار دي، موږ نارینه وله پکار دي چې په دې تګ راتګ کې لږ احتیاط وکړو. اکثر زموږ شریکې کورونه دي که نه، نو ښځې خو هر ټایم په بورکو کې په کورونو کې غلي نشي کېناستې، خو دې سړو له پکار دي چې دی کور ته ځي نو ډېر تګ راتګ کور ته نه کوي، او چې کور ته لاړ نو سیده خپلې کمرې ته دې ځي. بار د وراندارانو سره دي دانغري په غاړه او په کټ کې او ګپ شپ او دا دې نه لګوي، کور ته لاړ د شریکې کور دې سیده ځان له خپلې کمرې ته ځه، هلته ستا ښځه ستا بچي دي ستا سره ناست دي، چې د کور نه راووتې سیده بار ته راځه. دا ځکه هم دا زموږ د پښتو معاشره کې شته دی که نه، دا جایز نه دی. ګورې دارنګې د تره زوی درله راغی، د ماما زوی درله راغی، ټیک شو، د ښځې د تره زوی راغی، د هغې د ماما زوی راغی، یا ستا د تره زوی او ستا د ماما زوی